له تیرو 2 کلونو راهیسې په خوست ولایت کې خلک په ډاډه زړه خوست ښار ته له بېلابېلو ولسوالیو راځي. دلته هغه ویره او خطر ختم شوی چې د تیرې ادارې پر مهال به د شپې لخوا له خوست میشتو سره موجود وو. د افغانستان اسلامي امارت 2 کاله پوره شول چې په جریان کې خلک په ښار او ولسوالیو کې له ګڼ شمېر سهولتونو برخمن شوي. د ښار او ولسوالیو په ګډون د خوست ښاروالۍ له لوري سړکونه، ویالې او لویې لارې جوړې شوې. د افغانستان اسلامي امارت په یاد ولایت کې د امنیت د راوستلو ترڅنګ د غلا، اختطاف او فساد په برخه کې خپلې هڅې جاري ساتلې. د خوست ولایت اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې ولایت کې د اسلامي امارت وروستي 2 کاله د دوی د پرمختګ او هوساینې سبب ګرځېدلی. د افغانستان اسلامي امارت په لومړي ځل راتلو سره د دوی هیلې په حقیقت بدلی شوي دي چې د دوی د مال او عزت حافظت د افغانستان اسلامي امارت له لوري ترسره شوی دی. الحمدلله حالات اوس بیخي په ښه کېدو دي. کله چې امارت لومړی کې راغلو خلکو بیخي وسوسې شوي وو، بیخي په مقصد دی بیخي داسې شوي وو چې د امارت به څه رقم خلک به وي، څه رقم حکومت به وي. خو اوس په وخت سره په تېرېدو بیخي هر څه ښه شول. امارت هر چا ته پته ولګېده چې امارت څومره پرمختګ وکړو. اوس په هره برخه کې، تعلیم په برخه کې، اقتصادي برخه کې روانې دي، کارونه روان دي. انشاءالله په راتلونکي کې به هم د نورو پرمختګونو شاهدان وو. کارونه خو چې د ستایلو وړ دي او دا دی چې مسخد هغه د فساد مخه یې نیولې دی. په عموم کې د هېواد هغه پیسې به چې مسخد غدارۍ به چې پټېدل هغه یو څه نه څه مخه یې نیول شوی دی او لږ لږ آبادي هم ډېره شوې ده نسبت نورو وختونو ته. او بل دا ده چې تقریبا د قانون چې دی اوس په یو ډول تطبیق کېږي. په لومړی کې چې امارت راغی، له امارت نه موږ زیات توقع درلودلې د امنیت په برخه کې، د همداسې د مثلا د هېواد د اقتصاد په برخه کې همدغه رقم دغه کوم کارونه چې دوی مثلا کول، د هغه نه مو دغه هیله او توقع ده وه چې مثلا داسې کارونه وکړي چې هېواد ته په ګټه وي، مثلا اقتصادي پروژې وي، همدغسې بندونه و همدغه رقم د تعلیم په برخه کې. دا لومړی ځل دی چې په 2 کلونو کې په خوست ولایت کې تر اوسه داسې پیښه نه ده رامنځته شوې چې خوست میشتې دي د ویرې او خطر احساس ولري. دلته شپه او ورځ امنیتي سرتیري د خپل ولس لپاره کار کوي ترڅو خلک په ډاډه زړه تر ښاره ولاړ شي او خپلې چارې مخته یوسي. د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ ویان مستغفر ګربز د افغانستان اسلامي امارت د راتلو لومړني حالات په دې ډول بیانوي. په لومړۍ ورځو کې د فتوحاتو موږ په نظر شاه کوټ ولسوالۍ کې وو، هلته مو کمربند وو. بیا د فتوحاتو په اوله ورځ باندې موږ دا د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند چې د نظر شاه کوټ سره پیوسته لګېدلې ده، په دې لاره باندې خوست ته داخل شو چې زموږ سره هلته د خوست د استخباراتو پخوانی رئیس مولوي نصیر توپان هم و، همدا قسم اوسنی د خوست امنیه قمندان حافظ عبدالرشید عمري هم و. بس اول سر نه مخکې نه ټاکنې شوې وې، ځایونه تعین شوي وو، هر مسؤل ته خپل ځای، خپله ولسوالي، خپله منطقه او مسؤلیت معلوم و. بس هر چا کوشش کوو چې خپله ولسوالۍ ته او خپل ځای ته، خپل مرکز ته، کوم ځای کې چې مسؤلیت دی همې ځای ته ځان ورسوي. موږ خو چې په دې لاره باندې راتلو خلک راوتلي وو، د الله اکبر دا شعارونه ورکول، بس بیخي زیات خلک وو او رش وو. موږ کومه لاره باندې چې تللو بس دوی به داسې په موټرو کې به داسې لاره ته کوڅو ته په پښو باندې راوتلي وو د هرکلي په خاطر باندې. او دوی هلته خوشحاله وو طالبانو راتګ ته، دې باره کې شعارونه ورکول.
مخکې اوله ورځ داسې ترتیب نه و برابر، خو بیا هم اکثره ادارو ته مسؤلین ټاکل شوي وو، خو داسې و چې بالحال چې څه ضرورت و ضرورت په خاطر کوم کار چې و هغه روان و. وروسته په ورو ورو ادارې منظم کېدلې او ترتیب برابرېده چې لیله الحمد تر دې ځایه پورې امارت راورسېده، هر څه فعاله شول او د ولسونو کارونه په ترتیب او منظم ډول روان دي. د خوست خلک ډېر شریف خلک دي او محترم او عزتمن خلک دي. د اسلامي امارت سره یې کردار او رویه بیخي خوندوره ده. له اولو نه تر اوسه پورې داسې مشکل د ولس سره نه دی راغلی چې یا ولس خدای نخواسته ځورېدلی وي او یا نظام ته کومه ستونزې جوړه شوې. خوست میشتي د افغانستان اسلامي امارت سره د روابطو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې همیشه یې د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده. د اسلامي امارات د 2 کاله کېږي تقریبا چې نږدې د 2 ورځو کې 2 کال پوره شي چې دوی راغلي دي او همدلته د افغانستان چارې پر مخ بوځي. دوی زیات پرمختګونه هم تر اوسه پورې کړي دي، اوس هم روان دي، نور هم کوي. ولس لپاره ډېر ښه کارونه هم کړي دي چې همدا اوس تر ټولو ښه کار یې امنیت دی. د هیواد په ګوټ ګوټ کې ګرځېدلی شو، شکر الحمدلله. د پخواني حالاتو نه ډېر ښه شوي یو، پخوا به یو ځای ته پېښې تللی نه شو. نو اسلامي امارت چې دا تقریبا ډېر ښه کارونه پر مخ یوړل چې هغوی له جملې څخه موږ تاسو یادونه کولی شو د ښاروالۍ په برخه کې، همدارنګې د په ځینو پروژو په برخه کې ښه کارونه پر مخ یوړل چې هغه په تېر جمهوریت کې نیمګړي پاتې شول او په اوسني وخت کې هغه بشپړ شوله. نو موږ د اسلامي امارت نه یعنې بیا هم دا هیله لرو او توقع لرو چې هغه کوم کارونه چې نیمګړي پاتې دي او هغه کارونه راته بشپړ کړي او کامل کړي. نو موږ د دې څخه د امنیت او دا ډېره تقاضا وه. لله الحمد، الله جل جلاله هر څه موږ ته وکړل، هم امن راغلو، هم زموږ مالونه په حفاظت کې شول، هم سرونه هم ناموس ټول زموږ په حفاظت کې شول. او د نظام څخه موږ غوښتنه ده چې د ولس سره نورې هم اړیکې ټینګ کړي، خپل مابین ارتباط به سره وساتي، ځکه چې حکومت بغیر د ولس د همکارۍ نه کېږي او ولس بغیر د حکومت ژوند نشي کولی. بلخوا بیا د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین د دوی لومړي راتګ نه راپدې خوا له خوست میشتو سره یې روابط خورا ښه ارزوي. د دوی د هلو ځلو سره یو ځای ولس هم خپله همکاري له دوی نه ده سپمولې. خوست کې خو لومړی کې چې موږ راغلو الحمدلله چې ډېر زر حالات کنټرول شول. اوس هم د امنیت فضا ده، خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوو، موږ به د ولس خدمت کوو، موږ هم له ولس څخه راضي یو. ولس هم له موږ سره له لومړی څخه همکار پاتې شوي دي او له دوی کړنو څخه موږ ډېر رضایت لرو. الحمدلله تر څه پورې چې موږ راغلي یو خلک نه ښه روغ یو، خلک زموږ نه راضي دي او موږ د خپل امنیتي په چارو کې خلکو ته د شپه ورځ چمتو یو او خلکو ته خپل خدمت کوو. څه ضرورت څه پیښه پېښېږي خپل ځانونه په وخت سره رسوو. ډېر توپیر د مخکې خلک ګډوډي وه، غله ډېر وو چې په 400 نشیان ډېر. اوس الحمدلله اسلامي امارت راغلی دی، موږ په خپلو غونډو هغه کې ډېر تغیرات لیدلي دي، دلته خلک ډېر راضي دي. اوسنی حالات الحمدلله ډېر ښه دی، شکر دی چې اسلامي نظام د اسلامي امارت دی. الحمدلله خلک د موږ څخه ډېر خوشحاله دي او شپه ورځ د خلکو په خدمت کې او الحمدلله اوس پورې څه نشته. الحمدلله د خلک زموږ سره د امنیت په ټینګښت کې ډېره مهرباني وکړي، زموږ سره همکاري وکړي چې دوی غوښتنې هر څه پوره کړل. د افغانستان د ټولو ولایتونو په ګډون په خوست ولایت کې هم د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره خلک خوښ دي چې وروستي 2 کاله یې د امن او سوکالۍ په فضا کې تیر کړي.